محبت هزار وهالی مردی یا خلق راسی هغه ستړی مردی ورسه خیر دیدنې ته هم وکا چې دی لزانه سشلالی مردی ما د هغې پیغلې هزار اخیستی د غم مې دروند پر وژو بار اخیستی سهار ماښام ورته ژړا کومه ما یو تصویر له خپله یار اخیستی سړی چې ستړی سینو چاته ورځي پر سجده پروت وي الله ته ورځي مطلب پرست خلق په شان درځي دا به حبس تشي خندا ته درځي ستا د نوم توري پر ځیګر لیکما زه یو په قدر په هنر لیکما ستا د دوو سترګو نشانې ورسره زه په چاړه یا په خنجر لیکما زه لیونه یم پس پوهېږم یوازې ستا په خوږ کاته پوهېږم چې یوه خوله کې ژبې دوې وساتم نه مړه یاره په دا نه پوهېږم چې مسافر سوم هرمان دی راځي لیدی دی نسم خفګان دی راځي دلوژې مړ دی سم خدا به ګټم خیر دی که هر څو نتان دی راځي دلته ګرمي سوه بلې خواته به ځو دا کندهار کندوز پکتیا ته به ځو هلته به ښکلې منظرې وکړو بیا د دې ښایسته کابل وفا ته به ځو سخت گرمی ستا جدائی جانانا پزړه می خولې را لګوي جانانا د بیلتان سره دې څه وکړما ما وژوندون ته نه پرېږدي جانانا مین افغان به شاعري څه کول بې وفا ستا سرې دوستي څه کول که تا په خپل زړه کې ساتلی همیش نو د بل انډیوالي څه کول د دروازې د کړپ سره راوځم یاره په توره نیمه شپه راوځم چې مرور اشنا به ماله راځي زه خو همیش په داس راوځم ستا
ستا تصویران خبر کالا کوي ظلم بے حدا پر محبولا کوي چی ما همیش پستر گسرو جڑوي یار بنو داسی خلقو سالا کوي ستا د کوڅې سزړګی پریمي واړی ډک سونه ډېرې اندېښنې مې واړی خو ته مې هم د لاسه وتلې پېغور د ډمې زمانې مې واړی डगर इश्क बाजार की पनाह वतले दे दुकान वाला पसड़ वतले कंप्यूटर कार दे ज़ल्मई मीनवाल दाखु पर हारा हलाका वतले सरदार दिल सोच कंप्यूटर कार दी रासी द थोरुस्तरगो पुर बाजार दी रासी द गिरिश्क बाजार टोल पद शाइस्ता द सरयालो सर सहार दी रासी बस دی پخلاص بیا بیان نکیږي لما په ژوند به داسې کار نکیږي چې تا له ځانه څه خوا به دې کړمه تا ته په یو رقم انکار نکیږي